دوستانو سلامونه. نن درته په دې ویډیو کې په انسټاګرام کې د کمنټونو په آپشن باندې معلومات درکوم. هغه لپاره تاسو لومړی انسټاګرام ته لاړ شئ او بیا په دې پروفایل به کلیک وکړئ. هغه نه وروسته په درې خانو باندې چې مو کله کلیک وکړ لاندې به راشي تاسې دلته کمنټس په نامه آپشن دی. په دې به کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړ ګورئ دلته تاسې لیدلی شئ بلاک کمنټس فرام. په دغې آپشن باندې چې کله مو کلیک کوو دلته به تاسې سرچ کې سرچ بار کې هر هغه اکاونټ چې تاسو فالو کړی دی یا تاسې یې فالو کړي یاستئ نو هغه به تاسې سرچ کړئ. که غواړئ چې د هغې له خوا نه په آینده کې کله چې تاسې ویډیو یا انځور جګوئ هغې له خوا نه کمنټ ونه شي نو تاسې بیا هلته سرچ کړئ. هغه نه وروسته بیا په بلاک باندې کلیک کړئ او دې نه وروسته هو کین کمنټ یعنې څوک ستاسې په پوسټ باندې هغه ویډیو وي او که انځور وي څوک کمنټ کولی شي. نو دلته ګورئ تاسې فعلا دا آپشن ایوری ون ته دی. نو زه به په دې باندې کلیک وکړم نو دلته آپشنونه فعلا تاسې نه چې دا ایوری ون ته دی یعنې هر څوک که تاسې فالو کړی یا نه مو فالو کړی فقط ستاسې آی ډي ته یا اکاونټ ته انسټاګرام اکاونټ ته رسیدګي ولري هغه تاسې هغه باندې کمنټ کولی شي په پوسټ باندې. نو هغه نه وروسته دوم آپشن دی پیپل یو فالو. هغه کسان چې تاسې فالو کړي دي هغه ستاسې په پوسټونو باندې کمنټ کولی شي. دریم آپشن دی یور فالوورز. دا آپشن چې کله تاسې فالوئ یا ورباندې کلیک کوئ نو دې سره هغه کسان چې تاسې یې فالو کړي یاست یا ستاسې اکاونټ یې فالو کړی هغه به کمنټ کولی شي ستاسې پوسټونو باندې. وروستی آپشن چې دی پیپل یو فالو اینډ یور فالوورز دغه آپشن هم نږدې د ایوری ون غوندې دی یعنې چې تاسې فالو کړي دي او یا هم تاسې یې فالو کړي یاستئ هغه به ستاسې په پوسټونو باندې کمنټ کولی شي. نو هغه نه وروسته بل آپشن دی سټوریز یعنې کله چې تاسې په انسټاګرام کې سټوري پوسټ کوئ یا اپلوډ کوئ نو دې باندې هم همدغه آپشن شته دي. نو کله چې تاسې سټوري کوئ په انسټاګرام کې پوسټ کوئ یا اپلوډ کوئ نو دلته هم همغه لکه څنګه چې په پوسټ اینډ ریلز باندې هغه همدا ډول په دې کې هم آپشن دي همغه آپشن په دې کې هم دي بلاکس کمنټس فرام کنټرولز کې بیا ګورئ یعنې ستاسې په سټوري باندې د انسټاګرام سټوري باندې څوک کمنټ کولی شي. لومړی آپشن دی ایوری ون. که غواړئ چې هر څوک فقط د انسټاګرام اکاونټ ولري نو هغه لپاره به تاسې ایوری ون باندې که غواړئ چې هر یو ستاسې په هغه باندې کمنټ وکړي او که غواړئ چې هغه کسان چې تاسې فالو کړي فقط هغه ستاسې په سټوري باندې کمنټ وکړي بیا خو به دوم آپشن کې او کوئ چې نه هیڅ څوک دې هم زما په سټوري باندې کمنټ نه کوي نو بیا به تاسې په آف باندې کلیک کړئ. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه یا نظر لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې هم در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او ودان اوسئ.